غونچې ترې جوړې د آبادۍ سندره غونچې ترې جوړې کمال یارا دا وطن ګل ګل دی د ابدالي بابا ګلزارا دا وطن. د هوا له ګرمېدو سره ډیری خلک سړو سیمو او ځایونو ته په چکر ځي. په ننګرهار ولایت کې د ډرونټي برېښنا بند کا له یوې خوا برېښنا تولیدوي نو له بله خوا یې اوبزړ د ګڼو خلکو لپاره د تفریح زمینه هم برابره کړې ده. جلال آباد ښار څخه راغلي وو، واقعا خبره د دې منظرې ډېر ښایسته خوند واخیسته. له دې هوا نه، له دې چکر نه، خصوصا د انډیوالانو سره راغلي زیات خوند یې وکړ. خصوصا د دې آب و هوا چې دا سیستم وکړه، د هغه وکړه، ډېر خوند یې راکړ. واقعا خبره ډېر ښه تفریح دی. د ځوانانو باندې غږ کوم ذهنتا د ارامتیا دپاره ښه ځای د ځوانان کولی شي چې راشي تفریح دپاره هر وخت راشي. نڅاګرو اوبو او لوړو ونو دې ځای ته طبیعي یخوالی ورکړی. د ننګرهار ولایت سربیره له نورو ولایتونو څخه هم خلک ورته په چکر راځي او کله خو د کابل تورخم لارې مسافرین هم دلته دمه کیږي. از ولایت کابل آمدیم. اینجا بسیار یک منظره خوب است، بسیار یک آب هوای خوب داره. دیگه اینجا آمدیم لذت بردیم از آب هوایش. خوب یک منظره مقبول است. د ننګرهار پوهنتون هم دلته نږدې دی، ځکه خو دلته ډیری راتلونکي زده کړیالان دي. د درسونو ستړیا دلته له منځه وړي او د محصلۍ د ژوند خاطرې په انځورونو کې خوندي کوي. دا چې ډېره ښایسته او ښکلې هوا لري او په ننګرهار کې ګرمي ده، نو دغه هوا ډېره خوندوره ده. دا چې موږ په درسونو کې مصروف یاستو، هلته سړي ذهن ته دی یو څه د ارامه سکون غوندې، نو دلته راځو تر څو دغه خپل ستړیا له منځه یوسو. خوندوره هوا ده، ښایسته ځای دی. نو موږ دلته د ملګرو یا همصنفیانو سره د جمعې په ورځ یا هم د پنجشنبې په ورځ دلته راځو دلته د چکر لپاره. او اوبه هم زیات شوي دي، ډېر خلک په چکر باندې راغلي دي، او محصلین او داسې نور خلک تاسو وینئ چې چکر ته ډېر راغلي دي. څوک شاوخوا ناست دي او څوک نږدې راځي، تصویرونه اخلي، خوشحاله دي. موسم ډېر ښایسته دی. د اوړي په موسم کې د ننګرهار هوا د سانتیګریډ له 30 درجو څخه تر 40 درجو پورې لوړیږي او آن کله خو له هغې هم پورته ځي. د ښار له ګرمو سیمو چې ودانیو، موټرو او ماشینونو ګرمي لا ډېره کړې، خلک دلته د سیند غاړې ته راځي او ورځ ډېر یې دلته تېروي. نارینه خو به دا وکړي، خو د هغو میرمنو لپاره چې د کور کارونه کوي او همدې تاوده موسم کې تنور لمبه کوي، دا به اسانه ژوند نه وي. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، ننګرهار.